په پښتونخوا کې نن سبا دا جراثیم ډیر زیات شوي دي چې څوک خپلې لوریانې ډانسونو ته راوباسي، څوک خپلې ښځې راوباسي او څوک خپل عزتونه نیلاموي. او د دې ښکاره مثال علیشا 007، نیلم ګل، مراد او فاطمه او داسې نور دي. دا خلک چې کله بې حیایي خوروي ډانسونه کوي نو دا ښکاره خبره ده چې د دوی نه به داسې ویډیوګانې هم ریکارډ کیږي چې د دوی عزتونو سره پکې لوبې شوي وي. همدغسې د فاطمه ګل په باره کې دا ویډیو ده چې د هغې غلطه ویډیو وایرل شوې ده. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې دغه حقیقت څه دی. دوستانو تاسو کې که هر څوک دوبۍ کې ژوند کوي، کاروبار کوي او یا چکر لځي نو تاسو ته به دا معلومه وي چې هلته پیسې ګټل څومره سخت دي او هلته ژوند تېرول څومره ګران دی، ځکه چې خرچې ډېرې زیاتې دي. نو بیا د مراد په شان 3rd یا 4th کلاس سړی سره د ښځې څنګه هلته تللی شي او چکر یې وهلی شي. د دې نه شاته هغه حقیقت پروت دی چې کیدای شي تاسو هم پرې یقین ونه کړئ، خو حقیقت وي. کله چې فاطمه ګل د خپل خاوند مراد سره دوبۍ ته لاړه نو دا خبره هم ښکاره ده چې هغه په خپله نه وتلې بلکې د یو کس په ترو باندې تلې وه چې په ایرپورټ کې ورسره تصویرونه هم ایستلي وو. خیر د هغې نه پس چې کله دوی دوبۍ ته ورسېدل او هلته یې څو ورځې د سټیج پروګرامونه، ډانسونه او شوګانې وکړې او په دې طریقه یې پیسې وګټلې. خو په ډانسونو کې دومره پیسې نشته چې دوی دې پرې دومره پیسې وګټي چې چکر یې دې ووهي. نو دا ښکاره خبره ده چې دوی به هم هغه کارونه کړي وي کوم به چې مراد په نیلم ګل کول. دا بې شرمي د دوی بیخي ختمه نه شوه. داسې خلکو پسې ویډیوز جوړول هم هسې موږ ته د خپل ځان او د خپل چینل سپکول ښکاري او ډېر خلک بیا موږ ته په کمنټ کې اکثر عجیبه کمنټونه هم کوي. خو تاسو خپله سوچ وکړئ چې د دې خلکو بې حیایي موږ راوچته نه کړو او موږ تاسو د دې خلاف اواز اوچت نه کړو نو دوی تر هغې دا کارونه نه پرېږدي، ځکه د یو څو پیسو په خاطر دوی هر څه کولو ته تیار دي. نو موږ له پکار دي چې د دې خلکو اصلي شکل خلکو ته ښکاره کړو چې دا خلک بیخي بین شي او د دوی ویډیو کتل بند شي، ځکه چې دې سره به د دوی بې حیایي او بې شرمي هم ختمه شي. قدرمنو تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ؟ خامخا راسره خپل نظر شریک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.